وارنر یو ځل بیا لوبو ته راګرځي. ډیوډ وارنر وایي زه چمپیونز ټرافۍ ته تیار یم او وروستۍ نړیواله لوبه به مې چمپیونز ټرافۍ کې وي. د یادولو وړ ده چې ډیوډ وارنر د 20 اوریزه نړیوال جام څخه وروسته استعفا ورکړې وه. یو بل راپور کې لرو چې ساوث افریقا لوبډله د 2 ټیسټ لوبو د سریز لپاره د ویسټ انډیز لوبډلې خلاف خپله لوبډله د ټیمبا په لوبډل مشرۍ کې اعلان کړه. یا د لوبې د راتلونکي اګست میاشتې پر 9 نیټه په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي. او همداشان بل راپور کې لرو پاکستان لوبډله 2025 میلادي کال د چمپیونز ټرافۍ لوبو څخه مخکې له ساوث افریقا او نیوزیلینډ لوبډلو سره د ورځنیو لوبو ګډ سریز ترسره کوي. یاد سریز په پاکستان هیواد کې ترسره کیږي. هندي ځوان توپ وهونکی ابھیشیک شرما 10م هندي توپ وهونکی شو چې په نړیوال 20 اوریزو لوبو کې هند لوبډلې لپاره سلیزه ترسره کوي. تم ګمبھیر به ډېر ژر د هندي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه معرفي شي. مخکې راهول ډراوډ یاده دنده مخته وړه چې د نړیوال جام پای ته رسېدو سره د دندې وخت پای ته ورسېده.